د افغانستان د کرکټ بورډ په نویو معرفي شویو غړیو کې محمد نبی د ګڼو خلکو او رسنیو پام ځان ته اړولی دی. محمد نبی د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی دی او ترڅنګ یې د بورډ د غړي په توګه معرفي شوی. د کرکټ ګڼو مبصرینو او مهمو خبري ویبپاڼو د محمد نبی په ټاکل کېدو راپورونه او خبرونه خپاره کړي دي. کرک انفو لیکلي محمد نبی چې له ټیسټ لوبو استعفا کړي او یوازې یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کې لوبیږي. داسې وخت د بورډ د غړي په توګه وټاکل شو چې د کریبین پریمیر لیګ په لوبو بوخت دی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د ښځو چارو سرپرست وزیره حسینه صافی په ولسي جرګه کې د کندهار استازی روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح لوی سلاکار هارون میر د بورډ د نوي غړي په توګه وټاکل. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول 9 غړي لري چې ولسمشر اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لوی مقرریو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ په نویو معرفي شویو غړیو کې محمد نبی د ګڼو خلکو او رسنیو پام ځان ته اړولی دی. محمد نبی د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی دی او ترڅنګ یې د بورډ د غړي په توګه معرفي شوی. د کرکټ ګڼو مبصرینو او مهمو خبري ویبپاڼو د محمد نبی په ټاکل کېدو راپورونه او خبرونه خپاره کړي دي. کرک انفو لیکلي محمد نبی چې له ټیسټ لوبو استعفا کړي او یوازې یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کې لوبیږي. داسې وخت د بورډ د غړي په توګه وټاکل شو چې د کریبین پریمیر لیګ په لوبو بوخت دی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د ښځو چارو سرپرست وزیره حسینه صافی په ولسي جرګه کې د کندهار استازی روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح لوی سلاکار هارون میر د بورډ د نوي غړي په توګه وټاکل. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول 9 غړي لري چې ولسمشر اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لوی مقرریو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې